سلامونه دوستانو، نن د الماني په ژبه کې په یو څو مهم اصطلاحات باندې ویډیو جوړو او دا هغه اصطلاحات دي چې موږ سره په روزمره ژوند کې ډیر زیات استفاده ترې کیږي. په انګلیسي باندې هم دي، ډویچ باندې هم دي او پښتو باندې هم دي. انګلیسي کې موږ وایو یس، ډویچ کې وایو یا او پښتو کې وایو هو. بل اصطلاح ده نو، ډویچ کې وایو ناین، پښتو کې وایو نه. انګلیسي کې وایو تhank you یعنی مننه، ډویچ کې وایو danke، پښتو کې وایو مننه. بل اصطلاح ده پلیز، ډویچ کې وایو bitte او په پښتو کې وایو مهرباني وکړئ، مهرباني ته وایي bitte. بل اصطلاح ده موږ سره په انګلیسي کې you are welcome، په ډویچ کې وایو gern geschehen یعنی ښه راغلاست. موږ کله هم چاته وایو ښه راغلاست، نو په الماني کې وایو gern geschehen. بل اصطلاح ده موږ سره په انګلیش کې no problem، په ډویچ کې وایو kein problem، په پښتو کې وایو هیڅ خبره نه ده یعنی کومه ستونزه نه ده. نوټ د نور درسونو لپاره موږ سره اوسئ.